د لغمان ولایت د ملي امنیت منصوبینو 3 داعش او 5 مخالف وسلوال طالبان د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نیولي دي. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د دغه ریاست زړورو سرتیرو په مرکز ولسوالیو کې د خپلو ځانګړو عملیاتو او لاسته راوړنو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې د جلب او جذب 3 تنه چې اصلا د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دي او غوښتلي قرغۍ ولسوالۍ اړوند سیمو ته داخل شي چې د ملي امنیت ځواکونو لوري ونیول شول. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزي ویل چې په ورته مهال 15 مخالف وسلوال طالبان هم نیول شوي دي. د تیرې ونې په درشل کې زموږ د ملي امنیت زړورو منصوبینو زړورو سربازانو او د وطن قهرمانانو د لغمان مرکز او ولسوالیو کې 8 تنه تروریستان چې په بیلابیلو پیښو کې دوی ښکیل او بیلابیل جرمونه درلودل دوی نیول شوي دي. له ډلې 3 د داعش غړي دي چې محب الله ابراهیم او سبحان الله نومیږي. دوی اصلا د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي د کونړ ولایت او د داعش وسلوالې ډلې د جلب و جذب مسؤلیت په غاړه درلوده. همدارنګه په دغه لړ کې 15 نور تروریستان چې دوی د وسلوالو طالبانو له ډلې څخه دي هجرت، خالد، عبدالواحد، ګلزمان او ریحان الله مشهور په سبحان الله بدري. هغه زیاته کړه چې له یادو 15 تنو څخه یو تن د مخالف وسلوالو طالبانو لوري له یو میل بېغږه توپنچې سره مهتلام ښار ته رالیږل شوی و تر څو دولتي افراد او متنفذین په نښه کړي چې موخې ته له رسېدو وړاندې ونیول شو. سبحان الله بدري چې د وسلوالو طالبانو له ډلې ګمارل شوی تر څو مهترلام ښار ته داخل شي. دلته متنفذین او دولتي افراد ترور کړي. مخکې له دې چې د خپلې موخې ته ورسېږي زموږ د ملي امنیت زړورو منصوبین لوري د نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي. نیول شو وسلوالو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو څېړنو په موخه په ملي امنیت ریاست کې تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي. نن 3 میاشتې مخکې میدانې ته لاړل. ما ته نورالحق په نامه یو لیکلی و چې ما ته یې اراده چې لاړلم د طالبانو قمندان شاهبود مشهور په فقیر باندې او د هغه معاون څخه یې کېنولم. هغه ما ته لومړی یو چسپکي مې راکړه چې دا ویست. هغه مې چې کور ته راوړ کوروالا به ما خبر کړه. هغه مې ګېر ما ته یې دا بېرته ویست چې ژر چا نه دې راوړی. هغې وروسته بله ورځ یې زنګ ووهه چې لاړلم دا خپون دمانچه چې تاسې وینئ دی راکړه راته چې لاړ شه د زه کلي کې یو سړی دی ملک رؤف په نامه چې دا شروع کړه. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت له خوا ونیول شم او په خپل کار کې پاتې راغلم.